د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ له نیګلام کلي مو حرکت وکړ. سړک یې د پیج درې ولسوالۍ سرحد پورې پوخ دی او له هغه ځایه نور خام دی. د نیګلام له بازاره تر د وانت ولسوالۍ بازار پورې تقریبا نیم ساعت لاره ده. که تاسې د نورستان نوم اورئ نو شنه دنګ غرونه، لوړې نښترې او روانې تکې سپینې اوبه به ضرور مخ ته ودرېږي درته، او رښتیا هم دغسې ده. یو خوا بل خوا غر دی او منځ کې سیند او سړک دواړه ملتیا کوي چې دې سیمې ته لا ډېره ښکلا ورکړې ده او ډېر ښایسته ښکاري. سړک خو خپله درته ښکاري چې د ډریور لږه بې احتیاطي خدای مه کړه ډېره غټه غمیزه پېښولی شي. په لارو بلد ډریوران بې په همدومره سرعت مزل پکې کولی شي. دلته نو بیا په سړک باندې کار روان و او ډېر قوي کار روان و. تقریبا په همدې شکل 4 غټې موټرې لګې وې، سړک یې جوړوه. هر چیرته چې د وطن د آبادۍ لپاره یوه ګټه په بله باندې کېښودل کېږي او وطن آبادېږي نو سړی ورسره ډېر ښه احساس کوي. دا ځل متکل کړی دی چې نورستان به تاسو ډېر کتلی وي. پارون د نورستان مرکز دی او بیا شاوخوا نورې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایانو پرتې دي. نورستان ډېر جالب ولایت دی. د لغمان طرف ته دواب او منډول ولسوالۍ پرتې دي، هغه بیا د لغمان نورستان په نامه باندې ډېر مشهور دی. په خپله په کونړ کې بیا په 3 مسیرونو باندې نورستان ویشل شوی دی چې یوه لاره د کونړ د پیج درې ولسوالۍ کې په 2 طرفونو باندې تللې ده چې یو د نورستان مرکز پارون ته ځي او بله لاره بیا د وانت ویګل ولسوالۍ ته ځي، او دریم مسیر چې په هغه په کونړ باندې تیر شوی دی کامدیش او برګي مټال بیا په هغې طرف باندې پروت دی چې کونړ په خاوره باندې ورتېرېږي او نورستان ته داخلېږي. نن مې وغوښتل چې زه د وانت ویګل ولسوالۍ چې کوم د سیل ځایونه لري او دغه ښایسته ولسوالي زه کوشش کوم چې په بېلابېلو ویډیوګانو کې تاسو ته در وښایم. ډېر جالب ځایونه دلته هم لري او په دې طرف باندې بیا دومره خلک د سیال او سیاحت لپاره نه راځي ځکه مخ یې ټوله په هغې طرف باندې وي. نو ما هم وغوښتل چې دغه د نورستان دغه پټه ښکلا چې تر ډېره پورې خلکو نه ده لیدلې دغه زه تاسو ته در وښایم. ښکته کار شوی و او موږ له کار راتېر شولو، باقي سړک همدغسې دی او د همدې کنډو کپرو د جوړولو لپاره هغه موټرې په لاره همدغسې بره را روانې دي.
مانځ مو همدې د ګټو بې سرپناه مسجد ته راورسوه او له د ځای نه نو بیا حرکت مو وکړ. بالاخره تقریبا له 3 ساعتونو مزل وروسته د جرګو او مرکو ټاټوبي وایګل لوی کلي ته راورسېدلو. دا چې ویډیو ډېره غټه نشي او خسته کن مو نه کینه له خیره په بېلابېلو ویډیوګانو کې به د دې وطن لا نوره ښکلا درته وښایو.